بسم الله الرحمن الرحیم. د یو مایع حجم معلومول جنرally تیزاب دی او تیزاب جنرally موږ سره چې لابراتواري کوم تیزابونه دي خو سیلی چې نو 3H2SO4 دا تیزابونه یې موږ غواړو چې د محلول موږ جوړ کړو صحیح ده غواړو چې موږ د محلول جوړ کړو نو دا باید زه څو ملي واخلم څو ملي زه واخلم نو مثال که موږ واخلو موږ سره H2SO4 دی او دا H2SO4 شپږ 9% دی کثافت هم د دې محلول راکړی چې 1.3 ګرام پر ملي دی او زه غواړم چې د دې محلول حجم باید 15 لیټر وي او د نارملیټي 0.9 نارملۍ زه غواړم چې د H2SO4 محلول جوړ کړم غواړم د H2SO4 محلول جوړ کړم د H2SO4 د ګوګړو تیزابو خو هغه باید 0.1 نارملۍ او په 15 لیټره کې اصل کې دغه زمونږه غواړو دا جوړ کړو 0.1 نارملۍ او 15 لیټره کې نو د دې لپاره زه څومره H2SO4 واخلم H2SO4 زه څومره واخلم د چانه د شپږ 9% H2SO4 چې کثافت یې 1.3 ګرام پر ملي دی نو دغه ډیټا یې ماته راکړې ده H2SO4 غواړم 0.1 نارمله په 15 لیټره کې غواړم چې جوړ کړم 100 ملي H2SO4 واخلم که چېرته دغه H2SO4 فیصدي شپږ 9% دی او کثافت د 1.3 ګرام پر ملي نو دا ډیټا موږ ته راکړې ده نو د شپږ 9% H2SO4 باید څومره حجم څه واخلو نو موږ خپل فارموله استعمال کول باید موږ وزن پیدا کړو ځکه چې نارملیټي کې ما سره څه دی نارملیټي کې ما سره وزن دی وزن باید څومره واخلو نو نارملیټي ما سره مثال کېږي weight divided by Kelvin weight 1000 divided by V لیټر صحیح ده نو نارملیټي موږ سره مثال کېږي یا ګرام ایکویلنت دا خو یو دغه شو ګرام ایکویلنت ویټ ضربې وی ضربې وی لیټر نو دا ګرام ایکویلنت ویټ دی صحیح ده جنرالي ایکویلنت ویټ ګرام غوډي کو کوم نه ګرام ایکویلنت ویټ یا ایکویلنت ویټ هغه ګرام دا معادل وزن دی ما سره نارملیټي ما سره 0.1 نارمل محلول دی او معادل وزن د H2SO4 دا 9 دی او زه 15 لیټر کې غواړم چې دا جوړ کړم نو دینو ما سره لیټر راشي دا یو طریقه شو نو ما سره تقریبا زه باید 2 ګرامه زه باید H2SO4 واخلم 2 ګرامه H2SO4 خو مایع دی خو وزن کې نشو اغستی اوکې دا یو طریقه و چې ما 3.5 ګرامه راويست نو بل طریقه دا چې لی فارموله استعمال کا نارملیټي مثال کېږي weight divided by gram equivalent weight 1000 divided by V په ملي کې نو زه غواړم چې ویټ اف H2SO4 پیدا کړم H2SO4 کتله باید زه پیدا کړم نو دا ما سره مساوي شي 0.1 نارمله معادل وزن یې څومره نه حاصل دی او 15 لیټر دی نو 15 لیټر خو اصل کې موږ سره 15000 ملي دی نو 15000 ملي تقسیم پر نو دا د دې درو سره ختم شي او به ضرب ورکو نو دینه ما جواب راشي لکه څنګه چې دلته راغلی دی 3.5 نو دلته راځي موږ سره 3.5 ګرامه دا د H2SO4 وزن شو خو ما ویل چې H2SO4 خو پرابلم دا دی په H2SO4 کې چې هغه مایع ده او دلته موږ 3.5 ګرام وزن دی نو 3.5 ګرام څنګه واخلم اوکې یو طریقه خدای چې ترازو باندې سه دغه شپږ 9% محلول چې دی دا بیکر ته انتقال کا شپږ 9% محلول دغه واخله بیکر واخله ترازو باندې کې دا د بیکر وزن زیبر کا او کې به 3.5 ګرام څه واچوا H2SO4 واچوا یو طریقې دا دویمه طریقه دا چې ته دغه
ګرام ستا چې کوم دی دا ته بدل کې تشتا ګرام ته بدل کې ملي ته نو هغه د پاره 100 ګرام H2SO4 شپږ هغه شپږ ګرام H2SO4 دی که شپږ ته 100 ګرام واخلي د کې شپږ ګرام H2SO4 دی که زما خالص 3.15 ګرام زواخلم دا خالص ته پیور H2SO4 سلفیصد دی نو 3.15 ګرام سلفیصد که زواخلم سلفیصد نو دا به د 100% سره مساوي زما په کار دی 3.15 ګرام H2SO4 پیدا ځکه ما سره خپل فیصد 3.15 ګرام خالص په کار دی سلفیصد نو دا د 0.5% کې دا څومره دا به شي موږ سره x نو x په موږ سره مساوي شي هغه طرفین او سطحین کې سي دی 3.15 ضرب شپږ نو دا راځي 15.2 ګرام H2SO4 100% شپږ زه باید د شپږ نه 15.2 ګرام واخلم صحیح ده او که چېرته ما سره سلفیصد دا H2SO4 باید ما اغسطه وي 3.15 ګرام وبخی که چېرته 3.15 ګرام وبخی خو چې محلول شي ما سره سلفیصد نو شپږ نه فیصد نه سو واخلم 15.2 ګرام اوکې نو به دغه کتله دغه ګرام باید زوس شتاړو ما ګرام باید زوس ملي ته واړو نو یو طریقه خو هغه ده چې ته چې 15.2 ګرام ته بیکر واخلي انټیکل بیلانس باندې دا وزن صفر کی صحیح نه هغه ته 15.2 ګرام ته H2SO4 واچي شپږ نه فیصد دې طریقې دا نو او بل طریقې دا چې ته ګرام چې ملي ته واړو نو موږ سره کثافت راکړې رو مسای کېږي پر وی نو ویو موږ سره مسای شي پر رو 15.2 ګرام دی 1.3 کې ضرب ورکړي ګرام پر ملي ګرام سره ختم شي ما سره 14 ملي تقریبا چې دا موږ سره راشي نو ته به شو کې چې 14 ملي H2SO4 شپږ نه فیصد به واخلي او حجمي پلانس کې به واچي دا حجم به 100 ته ورسي 15 لیټر نو کیوبا علاوه کې مقطر یو چې حجم 15 لیټر ته ورسیږي نو دا وتا سره دا محلول به تا سره 0.1 نارملي دا وتا سره څومره 0.1 نارمله H2SO4 محلول به تا سره دی باندې لیبل ولګي او دی باندې ته ولګي 0.1 نارمله H2SO4